تخنیک او مسلک د افغانانو او په ټوله کې د اسلامي امت څخه ورک شوی جوهر. آیا پوهیږئ چې د نړۍ د پرمختللو هیوادونو د بریا راز د تخنیک او مسلک له قوته دی؟ نو د هیواد د تخنیکي او مسلکي زده کړو ادارې له موخو څخه ده چې د کار بازار د اړتیاو سره سم په تخنیک او مسلک پوه کاری ځواک وروزی. دقیقا مهمترین چیز علمی تکنیکایی است که ما باید از طریق حافظه‌های خود یا از طریق نابغه‌های جوانای خود استفاده کنیم. امروز اگر ما خیاط نداشته باشیم ما مشکل خیاطی را می داشته باشیم. امروز اگر ما تکنولوژی برق نخوانیم پیشرفت نکنیم ما چطور میتونیم درباره برق پیشرفت کنیم؟ مهمتر از همه چیز اینمی است که ما باید آموزش ببینیم وسط مسلک در مانند برج‌هایی که در هر ولایت که می باشه برج برق می باشه یا باید از او ببرد ترمیمش یاد بده کار بگیره. ما طبقه نیاز به کشورهای مردم داشته باشیم تا اینکه انجینر برای ما بفرسته و چقدر گرانبها برای ما تمام میشه تا اینکه برای ما برق جوشه و اون انجینر دوباره به کشور نرسید دوباره برقای ما خراب میشه. اهمیت په دې کې ده چې مطلب د هر ملک ترقی چې ده د یو مسلکي کس پورې اړه لري. مطلب زموږ استاد په ملک کې ټول شاهدان اوسو چې داسې مسلکي کسان موږ نه ګورو، فخر انجینران موږ نه ګورو. مطلب هغه عملي ساحه کې مثال څوک مستریان شي، څوک ګلکاران شي، څوک دغه شي. موږ د غټو غټو ودانیو دپاره مثال انجینران د خارجي ممالکو نه راغواړو، ګلکاران د هغې نه راغواړو. نو کوشش باید وکړو چې خپله داسې مسلکي کادرونه وروزو په هره برخه کې چې تر څو وطن ته خدمت وکړو. اړینه دا چې موږ تاسو باید دغه حرفوي او مسلکي زده کړې وکړو په خاطر د دې چې موږ هر کار چې د انجینر نشي کولی، هر کار ډاکټر نشي کولی. مطلب به هرې برخې دپاره باید یو خاص کس مسلکي کس وګمارل شي.